السلام علیکم خو ګمنګرو چرته تاسو غواړئ چې د واتس اپ د نوي اپډیټ نه ځان خبر کړئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په واتس اپ کې نوې ډیر زیات د کمال ډک یو اپډیټ راغلی دی. دا اپډیټ د سره لپاره دی که چرته تاسو غواړئ چې یو چاته داسې ویډیو یا یو داسې تصویر ولګئ، که تاسو غواړئ چې دا د صرف هغه کس یو ځل وګوري نو دا اپډیټ د دغه لپاره دی. که تاسو په دې طریقه باندې یو چاته ویډیو یا تصویر سند کړئ، هغه به صرف یو ځل کتلی شي، د هغې نه پس به دا اتوماتیکلی ډیلیټ شي. نو دا اپډیټ به تاسو په خپل واتس اپ کې په کوم ځای کې استعمالوئ، دا به تاسو ته په کوم یو واتس اپ کې میلاو شي. دغه ټولې طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو درخوایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړل، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو کوم چې اولډ ورسن والا واتس اپ ته په هغې کې دا اپډیټ نشته، تاسو په فسټ اول په خپل موبایل کې واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ. دا به تاسو د کوم ځای نه اپډیټ کوئ، د دې لینک ما تاسو له یوټیوب کې په ډسکرپشن کې درکړی دی، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. ډایرکټلی تاسو د هغه لینک نه دا واتس اپ په خپل موبایل کې اپډیټ کولی شئ. کله چې هم تاسو واتس اپ اپډیټ کړو، بیا به تاسو وکړئ د یو چا انباکس ته به لاړ شئ، دلته به سمپل کلیک واخلئ په کیمرا باندې. کله چې هم تاسو په کیمرا باندې کلیک کړئ نو تاسو به یو تصویر یو ویډیو دلته سلیکټ کړئ. کله چې هم تاسو سلیکټ کړئ، مطلب زه غواړم چې دا تصویر دلته سلیکټ کړم، نو تاسو ته ښکاري په دې ځای کې یو نوی آپشن راغلی. دا آپشن مخکې نه و. کله چې هم تاسو په دې آپشن باندې کلیک واخلئ نو بره تاسو ته لیکل شو پټو سیټ ټو ویو اونز، یعنی دا تصویر تاسو داسې برابر کو چې دا به صرف یو ځل کتلی کیږي. بیا به تاسو وکړئ دا تصویر به هغه چاته سند کړئ کوم چاته چې تاسو سند کول غواړئ، که ویډیو وي که تصویر وي. نو کله چې هم تاسو سند کړئ نو تاسو ته ښکاري دا بالکل په بدل ډیزاین باندې سند شو. اوس چې کله هم دا تاسو چاته لیږلی وي او هغه په دې باندې کلیک واخلي نو صرف یو ځل به هغه اوپن کولی شي، او کله چې هم هغه تصویر هغه ویډیو واپس سکیپ کړي نو اتوماتیکلی به دا ویډیو د هغه نه ډیلیټ شي او تر بیا لپاره به هغه نشي کتلی، په موبایل کې به ورسره سیو کیږي هم نه. ډیر زیات د کمال آپشن دی د واتس اپ نوی اپډیټ دی. دا تاسو په هغه ټایم کې استعمالولی شئ، مطلب تاسو غواړئ یو چاته تصویر ولېږئ، یو چاته ویډیو ولېږئ، او هغه دغه ځان سره سیو نه کړي، صرف یو ځل دې وګوري نو هغه تاسو په دې طریقه باندې سینډ کولی شي. خو ګمرګرو امید لرم تاسو به د واتس اپ دا نوی اپډیټ خوښ شوی، زموږ ویډیو هم خوښ شوي. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د واتس اپ د نوي اپډیټ نه خبر شي، او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.